سلامونه وخت بخیر قدرمنو لیدونکو حتاوله وردګ یم له ابداري څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم په نننۍ خپرونه کې غواړم تاسو ته د پېښوري څپلۍ در معرفي کړم. موږ ننګرهار ولایت د ادم خان کبابي تر څنګ د نور څپلۍ فروشۍ ته راغلی سو. تاسو ته غواړو دغه پېښوري څپلۍ در معرفي کړو. هیله ده چې خپرونه تر پایه پورې موږ سره وګورئ. اکثر د خوشحالۍ او کوژدنو ودونو دپاره دا شکونه ډېر خلک خوښوي. هم د کیمرې ته وړاندې کړه ته به عمران خان ډیزاین چې ورته وایي که نه دا شکونه دا اوس پاکستان کې هغه دا ډېر مشهور دي. عمران خان چپل سټول کړی عمران خان. دوستانو دا کومه څپلۍ چې ګورئ دا د عمران خان چپړه ده چې عمران خان ډیزاین ورته وایي. ډېر مشهوره څپلۍ دا ده. بالکل دوستانو دا د ماشومان لپاره ډیزاین کړی دی. ډېر ښایسته رنګ یې ده. زما خو ډېر خوښېږي خو څه وکړو چې ماشومان موږ نه لرو اوس. الله دې وکړي. الله مهربانه ده. ورته آمادګي لرئ؟ آمادګي ورته لرو. ښه صحیح هر رقم ډیزاینونه خلکو غوښتي دي ویلي دي موږ ورته تیار کړي دي. سالینو کې به د دې ښه سیزن شروع کېږي او یو بل چې دا ګرمي شو نو اکثر دا خلک بوټان پرېږدي نو دا څپلو ته شوق کوي پېښور کې نه هغه کوي پېښوري څپلۍ والم ډېره خاطره بس د ورځې څو جوړه څپلۍ جوړوئ؟ د ورځې خو موږ 2 جوړه جوړو 6 جوړه 2 جوړه په کیسه موږ څه وکړو چې دلته لاس ووهو خو موږ نه هر څه کیسې هېرې شي. پېښور کې دې بیا څومره وخت کار کړی هلته؟ هلته هم بیا ډېر کړی دی تقریبا د 15 کاله. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پسرلی را نږدې ده. پسرلی ګرمي کېږي نو تاسو ته موږ د هېواد هغه تولیدات در معرفي کوو چې څپلۍ دي چې اکثرت بالخصوص پښتانه او بالخصوص جلابات او مشرقي خلک اغوندي. نو تاسو هم کولی شئ د دې وطني تولیدات څخه استفاده وکړئ تر څو دوی هم تشویق شي. تاسو به زه د څپلۍ دغه طریقه یې در وښیم چې څه رقم ګنډل کېږي هغه ټوله مکمله برنامه به تاسو در معرفي کړم. هیله من خپرونه تر پایه پورې موږ سره وګورئ. دوستانو څنګه چې تاسو په انځور کې ګورئ موږ راغلی سو د نور د څپلۍ جوړولو کارخانې ته چې هر کله چې تاسو جلابات راځئ نو د ملنګ جاټ واډ نه لاندې د ادم خان کبابي سره تاسو کولی شئ دلته یې پیدا کړئ. نو استاد سره غږېږو او استاد به موږ ته نور معلومات راکړي. سلام علیکم استاد جان وبخښئ نو که لږ وخت موږ ته راکړئ. بخیر راغلی استاد جوړې خو خیر یې خیر دی. شکر زه خپل عزیز رحمان نومېږم د سمرخیل اوسېدونکی یم او د بیوسید ولسوالۍ. استاد جانه څومره وخت کېږي چې دا کاروبار کوي؟ دا خو موږ تېر فیض پښتونخوا کې یاد کړی او کار کسب او دلته تقریبا 6 کاله وشو چې راغلي دلته له یو دا کار کسب کوو بس. دا کار د پېښور کې زده کړی ده؟ کار مې پېښور کې زده کړی. اوس 6 کاله کېږي چې خپله صاحب د کاروبار یې؟ شکر الحمدلله دلته موږ کاریګر کار کوو مسؤل یې زه یم ویدېږي. مسؤلیت ستا ده؟ مسؤلیت زما په اوس به څنګه اوس دغه تحولات سره لږ هر بازارونه لږ سره خراب شوي آیا تاسو باندې هم اغېز کړی ده؟ اغېز یې کړی دی ډېر اغېز یې کړی ولې چې هغه د تېر کلونو په حساب باندې 6 کال او د تېر کال باندې ډېر تاوان رسېدلی دې لپاره چې خلکو سره پیسې درک نه وم ځکه لږ کمزورتیا یې احساس کړې دی خلکو. د دې اساس که راته وایي د دغه بازارونه په کومه میاشت کې اوسي؟ کومه میاشت کې اکثرت
بازارونه ګرم اوسي او خلک ډېره دا خو سالینو کې به د دې ښه سیزن شروع کېږي او یو بل چې دا ګرمي شو نو اکثر د خلک بوټان پرېږدي نو دا سبلو ته شوق کوي پېښور که نه هغه کوي پېښوري سبلې والم دې د خاطره بس یعنې اوس ژمی ختم تاسو ورته آمادګي لرئ آمادګي ورته لرو ښه صحیح هر رقم ډیزاینونه خلکو غوښتي دي ویلي دي موږ ورته تیار کړي دي بس په کم رنګ کې تاسو دغه سپلیګانې جوړوئ استاده دا ټول مواد چې دي پاکستان نه راځي ټول مواد خام مواد خام مواد ټول پاکستان نه راځي هلته چې کوم کار کې سب موږ کولو افغانستان ته به خلکو چې کومې سپلې رالیږي راوړلې ځان سره نو هغه موږ دلته راوړو دیو دپاره دلته ورته جوړو لګي کار ورله کوو بس دا کسب ورته دلته شروع کړی چې یاره دا خلک د باضابطیان اکثر خلکو به راوړه غټې وړې به نو بیا به ورته پاتې شولې نو موږ ورته دلته بس تولید وطن شروع کړی خام مواد دلته نه راځي جوړوي دلته ماشاءالله کوم رنګ ډېر اکثریت خلک خوښوي دلته خلک اکثر د ودونو پروګرامونه سپینې جامې کړي نو وایي تور رنګ مې خوښېږي ډېر وایي چې نه زه همرنګ واسکټ رنګ دپاره علم زه بس هر څه خپل خوښ خپل رنګ مطابق خپل استاد جانه دا نور ولایتونو ته هم صادرات لرئ تاسو او تقریبا پکتیا ته مې لېږلي مزار ته مې لېږلي کابل ته مې لېږلي خو دا تقریبا دا دویم کال دی چې کابل نه بغیر به خو همداسې خاص تولید ځکه تحولات راغلي لږ زره بازارونه سیز شوي بازار سیز شوی څومره کارګر لري دلته خپله دي تقریبا دلته موږ 15 کسان لرو 15 کسان ماشاءالله ماشاءالله استاد که درته وایي دغه سپلی جوړه په څو بیا خرڅوئ تاسو دې کې مختلف نرخونه دي دې کې هغه خپل هغه د لاس مزدوري پکې ساتو چې مصرف پکې کېږي داسې ځای ته ودولې چې هلته حالات داسې کمزوري حالات روان دي نو ځکه د 50 شپېتو ته هم غاړې ایښي په ګټې دپاره ځکه ځینې مسافرونه چې راځي د دوستانو کله چې تاسو ننګرهار ته راځئ نو زه به استاد سره غږېږم چې دغه سپلی ټول قیمتونه به تاسو سره واخلم ځکه تاسو کولی شئ چې بیا بدون د کوم جنجاله د استاد څخه په ارزان نه به ځکه چې خپله خبره باندې ولاړ اوسي بیا خبره ورته کوي ولې نه هر رقم کوم رقم ډیزاین چې غواړي که نه نو د هغې مطابق باندې تیارویم شو ته تیاري به وي مې سره استاد ډیزاین نه موږ ته ښودی شي ولې نه په سمه سترګو راشي استاد موږ ته غواړي هغه د سپلی ډیزاینونه موږ ته معرفي کړي او د هغوی قیمتونه به موږ ته وایي که نه استاده نه مهرباني ولې استاد د سپلی که موږ ته راوښیي او قیمتونه یې که موږ ته وایي ګور نن سبا چې دا اکثر د خوشحالۍ کوژدنو ودونو دپاره دا شیپونه ډېر خلک خوښوي هم د کیمرې ته وړاندې که درته به وګوري چې یاره دا شیپونه دا رنګونه هر څه به وګوري که نه پوه شي او مختلف ریټونه د دې تقریبا چې 1400 روپۍ بیه کوم خو هلته خلکو ته ګوري چې یاره د هغې د جیبونه کمزوري دي غریبان نو بیا ورسره ګزاره کوي بس واده دی ډېره په قرضونو په دغه واده خوشحالي ډېره اوسي بس څه کوي ګینې موږ خوړو کېږي چې دا واده والا نه ډېر والو خو هغه غریبان په قرضونو ودونه کوي نو ځکه ورسره موږ هم ګزاره ډېره دوستانو دا د کوژدې او د ودونو سپلی دی چې اکثریت خلک اخلي او قیمتونه یې 1300 الی 1400 افغانۍ پورې د دې قیمتونه اوسي رنګونه بیا مختلف رنګونه دي که نه تاسو به موږ ته هغه مختلف رنګونه هم راوښي چې هر رنګ کې ستاسو خوښه وه نو تاسو کولی شئ دلته په هر شیپ کې شیپونه دي د انتها زیات شیپونه دي نو که دلته بیا راشي که نه مثال خبر نو هغه د دې څه مشکلات ذهن کې هغه حل کېږي د دې قیمتونه بیا څو دي د دې هغې یو شی دی دا ټول یو دي دې کې مختلف دي چې هغه عمران خان پاکستان عمران خان ډیزاین چې ورته وایي هغه بېل دي که نه دا عمران خان ډیزاین چې ورته وایي که نه دا پاکستان کې هغه دا ډېر مشهور دي عمران خان چپل سټول که نه عمران خان دوستانو دا کومه سپلی چې ګورئ دا د عمران خان چپړه ده چې عمران خان ډیزاین ورته وایي مشهوره سپلی دا ده بالکل او هغه دوستان چې خارج کې ژوند کوي نو تاسو کولی شئ د هېواد تولیدات خو هغوی ډېر استفاده کوي خو په کار د افغانانو ته چې خپل هېواد کې او د دې سپۍ څخه هم استفاده د رنګونه پکې ډېر مختلف دي هر رنګ کوم دا رنګ سپک دي لږ زره دا هېڅ وزن نه لري او اوچتوالی او وزن او کیفیت به هم ښه انشاءالله غلط شی به نه ورکول ځینې دي دغه اوبو سره سیاست لري زر کېږي بالکل شته دی پکې مختلف سرمنې دي پکې ښه خراب پکې شته دی خو موږ پاکستان نه هر څه چې راوړو هغې ته موږ دا وایو چې یاره موږ ته ښه شی راولېږه چې هغه موږ ته غلط او ټګي برګي کوي نو تا ته معلوم دی وخت سره همداسې نو وخت سره ګاوان هېواد د موږ سره نور به یې څه نه وایي هغوی خپله پرې کار پرېږي بس صداقت مهمه ده ښه استاده دا د ماشومانو بیا سټایلونه تاسو بوټه هغه سپۍ جوړوئ ماشومانو ته موږ جوړې کړي سږ کال یو هم نوې ده دغه ورته جوړ کړي ډېر ښایسته چې مثال خبرې چې بهترین ډېر ښایسته دوستانو دا د ماشومان لپاره ډیزاین کړی دی ډېر ښایسته رنګ دی زما خو ډېر خوښېږي خو څه وکړو چې ماشومان موږ نه لرو استاده الله مهربانه ده ډېر ښایسته ده کامره کې دوستانو په دغه یو شیپ کې دي ډېر رنګونه هم پکې شته دی هم تکه کې هم جوړې کړي هم په سرمن کې فوم کې هر رقم کې جوړې کړي دي د
په سره چرم کې دي نو استاد وویل چې په تکه کې هم جوړ کړی دي جوړې کړي ولنه استاد دغه تکه کې ډېر اکثریت خلک یخلی که په چرم کې اکثر د لباس پس خالي دي کنه و زما د جامې مې داسې کړي او واسکټ مې داسې نه هغه تکه کې ورسره بس ډېر هغه خلک چې به تاسو ته فرمایش درکړي کنه چې به دغه رقم ماته جوړ کړي به تاسو ورته جوړوئ اولین هغه هم بیا خپل ورته سپیشل جوړوئ هغه به که عکس راوړي عکس باندې که عکس نه نو بیا وایي چې ماته دې کې ښه شی جوړ کړه دا شی جوړ کړه ورته تیاروم ډېر ښه دوستانو استاد هم ځکه پسرلی را نږدې ده ګرمي را نږدې ده استاد هم عمومندګي نیولې ده نو تاسو کولی شئ مخکې مې هم ادرس درکړ ادم خان کبابیز که چې کله راغلی نو نور چپ فروشۍ نور کارخانې ته هم یو ځل یو دیدن وکړئ تاسو کولی شئ ځنه خپل هغه د خوښې جوړ سپلی فرمایش ورکړئ او یا که چېرته مو خوښ شو نو تاسو کولی شئ چې واخلئ مننه استاده قدرمن شئ سلامت اوسئ اوس خو دغه سپلی په خارج کې اکثریت افغانان استفاده کوي نو ستاسو دغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغوی ته خپل پیغام کوئ تاسو تولیدات هم کوئ دغو ته پیغام وړاندې کړي زه ورته دا پیغام وړاندې کوم چې دی اکثر دلته موږ ته راشي د پاکستان نه سپلی موږ ته ښه راوړي دا راوړي نو دا خو ته استعمال کړه د پاکستان نه چې راوړي بیا غټې وړې ورته راوړي بیا دلته راشي خپی پې وایي دا رانه بېرته واله موږ ته بدل کې بل راکړه نو هغه کار خو موږ نشو کولی هغه اکثر سرمنه غلطه لګولې هغه کومه سودا موده چې غلطه لګولې هغه زموږ بیا دلته نشو خرڅوی زموږ بدنامي کېږي نو موږ چې کوم شی په خپله جوړ کړو په خپله ورله ورکړو د هغه که خوښ هم نه وي موږ ورته بېرته راوړو خپلې پیسې دله درکوو هغې موږ ذمهواري اړو بالکل ای خیر اوسئ دغه د سپلیو قیمت د ټیټ نه تر څو نه شروع کېږي د 700 نه تر 2000 پورې شته راسره ښه نه ښه سپلی چې غواړي ډېره مننه استاده قدرمن شئ دوستانو تاسو په رنګونو کې ګورئ چې هر رنګ ستاسو خوښېږي تور دې خوښېږي سور مو خوښېږي شین مو خوښېږي ټوټهیي مو خوښېږي او نور په هر رنګ چې تاسو ګورئ نو انشاءالله چې دلته داسې سپلی جوړېږي چې هغه به ستاسو د خوښې وړ وګرځي البته دا په نور شیپونه هم لري خو استاد چې مخکې ویلي چې هر رنګ کې دي نو تاسو کولی شئ چې د خپل د خوښې مطابق سپلی ترلاسه کړئ دوستان له موږ سره پاتې شئ موږ استادانو سره هم غږېږو چې د هغې هغه پروسه موږ ته تشریح کړي دوستانو موږ استاد سره وغږېدو هغې موږ ته هغه د تل جوړولو طریقه راوښوده چې هغه بنیاد و دلته راغلی سو د بل استاد سره د سره به غږېږو سلام علیکم استاد جان که لږ ما ته وخت راکړي وعلیکم سلام په خیر حالې جوړې ښی استاد اول کې که ځان را معرفي کړي زه خو نور محمد یم د کامې اوسېدونکی کاموالې هغه بیسودواله ته کاموال زه کاموال یم څومره وخت کېږي دلته کاروبار کوي بس دلته خو چې راغلي یو د 2014 کې راغلي یو بس هم دا کار کوو لګېږو ته هم پېښور کې دا کار کړی موږ هم پېښور کې وو د ستا دنده دلته څه شی ده زمونږ دنده بس دلته هم دا جوړول دي غونډه نه دلته شته بس دلته دا ګورې ګنډ کوو د خیره لګېږو د تل کې دلته ته جوړوي او هغه هلته ټپ کوي او دلته مونږ جوړو سپلی د خیر اوله مرحله هغه ده دویمه مرحله یې دویمه مرحله دا ده د ورځې څو جوړه سپلی جوړوي د ورځې خو موږ 2 جوړه جوړو 20 جوړه 2 جوړه دا جوړو دې دوکان کې به شریک یې نه کاریګرۍ باندې یو خطره خو د قصه وکړه دلته خو ډېر وخت دی تقریبا 2014 نه حساب کړه دلته 8 کاله دی نن 2009 وخت کې 2040 ده یو جالبه قصه خو د خطره وکړه نو جالبه کیسه و تاسو ته موږ څه وکړو چې داسې یو دمې ته اوس موږ ته وایي چې جالبه کیسه وکړه جالبه خاطرې ورسره شته دي خو په یاد کې دي چې څه شی ووایي خبره همدا ده که نه جالبه کیسه به موږ څه وکړو چې دلته لاس ووهو موږ نه هر څه کیسې هېرې شي او ولا دا خو خوږول کوي خوږول څنګه نه کوي خوږول خو کوي داسې ډېر لاسونه والي دي پکې خو بس څه کوي نو اوس کاروبار ده بس شکر چې کاروبار ده کسب ده خپله هر څوک خپله کسب تکړه اوسي نو موږ ته اوس یو شعر هم نه وایي زه چې بیا رالي به ورته ویو صحیح ده قدرمن لیدونکو دا زموږ ورور قازا را پاتې شو زه بل استاد سره غږېږو څنګه تاسو معلومه ده موږ راغلي سو د نور پېښور سپلی جوړولو کارخانې ته چې د ادم خان کبابي ترڅنګ دلته دا کارخانه موجوده او هیواد ته خدمت کوي
نو په څنګ کې را سره بل استاد او استاد سره باقي نور معلومات به استاد جان کوي. السلام علیکم استاد جان او بخینو. وعلیکم السلام ورو رخی جوړی خیر علی. صدقه ده خیر ان شاء الله. اول کې کزان معرفي کې. زما نوم حفیظ الله دی او د بیسود ولسوالۍ وو. ها بیسود ولسوالۍ. ها د سا کار د څه ده؟ زما کار بس هلته تلی جوړې دلته به مال راځي ټکوام او به خالب کو کنه آخري کار زما دی. یعنی دغه اته تله جوړېږي دلته ګڼل کېږي او دلته ته ورته خالق جوړ کوي او زه به خالب کوم او به آخري کار زما دی. څومره کېږي دلته کاروبار کې؟ بس همدغه یو ځای راغلي یو نو هماغه 2014 نه راغلي. یا تاسو ټول د پېښور راغلي؟ یو ځای راغلي داسې 15 ورځې او 10 ورځې وروسته مخکې راغلي یو. پېښور کې دې بیا څونه وخت کار کړی؟ هلته هم بیا ډېر کړی دی تقریبا د 15 کاله. ښه ماشاءالله یعنې تکړه استاد یې نو بس کوشش کوو نو بس. ها یو جالبه خاطره خو دې موږ ته قصه وکړه. نو خاطرې خو غونډ افغانستان خاطره دی داسې دی چې بس موږ سوی او نو داسې موږ ځینې دي که نه دغه ښایسته خاطره جالبې خاطرې ورسره اوسي بیا کله چې هغه یادېږي بیا پټ پټ ځان سره خاندي. او داسې خو اوس اقدامي دی اوس موږ له نه دی یادې چې داسې خو دا وطن ته داسې ډېر وخت پس موږ رالو یاره د ټول عمر کې 2 ځل راغلي وو او اوس بس एकदम کډن رالو که نه نو ډېر داسې دا موږ له جالب ښکاري د غونډ افغانستان چې نه لارو کې بلد وو نه د بازار کې بلد وو. اوس خو بلد شوی انشاءالله. نو اوس ولا بس ښه دی اوس ګزاره کوو. پېښور ته خو بیا نه ځې زړه خو دې نه نه پېښور کې خپل وطن ښه دی خو بس مجبوري وه سم کړی دی موږ ته واقعا مجبوري خو وه چې ځکه چې پردی ملک وایي پردی کډ نیمو شپو یا نه بلکل او خپل وطن ښه دی خو بس توسالات داسې چې کارونه مشکل و که نه اوس بس ښه دی شکر دی ټکه ټوکه کېږي بس ناست یو لګیا یو. ډېره مننه استاده. لیدونکو دا وه زموږ خپرونه تر بیا چې زه عطاالله وردک تاسو ته د ابدارۍ څخه حاضرېږم. تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالی اوسئ. خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ. وخت مو خوشحاله. خدای پامان.